ستړي مشئ. په افغانستان کې د کرونا په تړاو د افغانستان د روغتیا د وزارت له مرستیال ښاغلي وحید مجرو سره خبرې کوو. ښه راغلاست ښاغلی مجرو، ستړي مشئ. د روغتیا په هیله مو که وار له واره دا وپوښتم چې آیا کرونا په افغانستان کې له کنټروله وتلې ده؟ سلام او نیکې هیلې تاسو ته او ستاسو محترم لیدونکو ته زه وړاندې کوم او تاسو ته خپل ملت ته د روغتیا هیله لرم. دا په دې تړاو لري چې د کوم لوري نه موږ د مشکل ته ګورو. کرونا متاسفانه هغه ستونزه ده چې ټول نړۍ په یو لوی ناورین بدل کړی دی او افغانستان د دې نه استثنا نه ده. افغانستان کې تیر درې څلور میاشتو کې ډېر بریالي کارونه هم شوي دي، نواقص هم پکې موجود و. د لاسته راوړنې دا دی چې د ویروس خپرېدو لمن سرعت کم شوی و. پس د اختر نه متاسفانه وخت چې قرنطین د خلکو د خوا نه مات سو، سیستم فکر کوم چې د خلکو له خوا مات شو قرنطین او که د چارواکو له لوري هم مات شو؟ زه د روغتیا وزارت د معین په حیث د قضاوت په موقف کې نه یم. خلک خپل قضاوت لري، خپل ارزونه لري. خو تاسو به د قضاوت په دریځ ودروم کله چې ولسمشر او نور ټول چارواکي د اختر په ورځ د یو بل کور ته ځي، روغبړونه سره کوي، عام ولس ته څه پیغام ورکوي؟ دولت په رسمي توګه د مربوطه د همغږۍ فورمونو د طریقه چې روغتیا وزارت په هغې کې عمده رول لري، د هغې طریقه د قرنطین د ماتولو تصمیم نه درلود، نیولی د اختر په دوره کې. دا اوس هم دا نوی طرحه چې موږ د کاروبار د تنظیم په اړه جوړ کړی دی، په هغې کې هم د قرنطین مات یا نشتون باندې کوم خبره نشته. زموږ ټول هڅه پر دې باندې دی چې موږ څنګه کولی شو چې خپل د کار، ژوند او اداره چاپېریال په بل حساب تاسو دا وایاست چې د روغتیا د وزارت یوه تګلاره وه او د نور حکومت بله تګلاره وه؟ دا به ستاسو هغه تفسیر زما د خبرې زما خبره دا ده چې دولت چې روغتیا وزارت د هغې یو جز او یو برخه ده، هڅې پر دې و چې د ژوندانه د کار او د تعلیم چاپېریال څنګه وشو کولی داسې برابر کړو چې خلک هم خپل ژوند وکړي او هم مسؤون وسي. په دې برخه کې د مختلفو ټولنیز، اقتصادي او سیاسي موضوعاتو له کبله د اختر نه یو اونۍ مخکې او اختر په ورځو کې خلک د کورونه ووت. پولیس ډېر هڅې وکړ چې د دې مخنیوی کړو، متاسفانه ډېر بریالی نه و په دې برخه کې او دا ټول بار بیا د روغتیا وزارت پر اوږو باندې راغی. تاسې پړه ولس بولئ چې اختر یې ولمانځو، چارواکي مو هیر کړل. راځئ د افغانستان د طبي شورا هغه خبرې چې نن یې کړي دي هغه در واوروم. دوی وایي په روغتونونو کې طبي امکانات بیخي کم دي او یا اصلا نشته. په لسو کې که یو روغتون داسې وي چې ګواکې شوي، د روغتیایي کارکوونکو روحیه وایي په افغانستان کې بیخي کمزوره شوې ده، ځکه چې دوی امکانات نه لري او دغسې دوی وایي چې د کرونا په وړاندې د مبارزې لپاره اړین توکي لکه اکسیجن، ماسک او الکول بیخي کم دي. دا لوی ضعف نه دی؟ موږ مخکې تر دې نه ویلي وو ټول دنیا کې دا تجربه سو چې که خلک مرسته ونه کړي او اهتمامات په وخت تنظیم نشي، هیڅ د روغتیا سیستم په دنیا کې هغه قوي هیوادونو کې تر امریکې نه شروع تر جرمني او ایران نه نشي کولی چې هغه پیک مرحلې کې که ډېر عاجل راشي هغه لازم جواب ورته ورکړي او خدمات وړاندې کړي. په افغانستان کې یو خو د قضاوت زیات جالب نه دی چې موږ وایو چې په روغتون کې هیڅ شی نشته. روغتونو کې امکانات شته. د اختر نه پس هغه یو هفته کې وخت چې شاک ډېر قوي و، تعداد مراجعین زیات و، هغه وخت موږ د منابعو د کمښت سره مخصوصا د روغتیایي پرسونل د کمښت سره مواجه سو. اوس برته وضعیت د کنټرول لاندې دی. اوس له اوج نه تېر شوي یاست. د اکسیجن موضوع، د اکسیجن آني قضاوت نشو کولی، خو زموږ د تېرو 14 ورځو آمار ښیي چې موږ اوج ته رسېدلو یا نږدې یو. اوس موږ د یو افقي حالت کې یو. د هڅه پر دې دی چې د دې افقي خط نه موږ برته پورته لاړ نشو، د دې نه واقعیت زیات نشي، مرګ و میر زیات نشي او برته نزولي مسیر خواته لاړ شو. یو څو ورځې نور لا وخت شته چې قطعي قضاوت وکړو. منتها د تېر شپه چې موږ د 14 ورځو آمار تحلیل کړئ،
موږ په تیرو 14 ورځو کې په د جوزا پر 14 باندې زیاترین اعمار مو زیاترین واقعات مو د هیواد په کچه نه د یو دوه روغتونونو په کچه د هیواد په کچه مو زیاترین واقعات درلود. پس د هغې نه وضعیت یو لیکن ستاسو شمېرې څومره دقیقې دي ښاغلی مجرو، ستاسو شمېرې څومره دقیقې دي څه چې تاسې رسمي وایاست، حتی ستاسو ځینې چارواکو وویل چې شاید په حقیقت کې تر هغه خورا ډېرې وي ځکه چې په افغانستان کې دقیقې شمېرې پیدا کول ګران دي. دا یو رانډم سمپل خو د اقل کولی شو چې تصور وکړي، یو نمونه خو د موجوده حالت دی که ټول حالت نه دی. په تحقیق کې دا یو اصل ده، که ټول واقعي ارقام هم نه مني حداقل یو نمونه خو د موجوده وضعیت د هغه کسان چې روغتونونو ته مراجعه کړی او دا کولی شي چې د افغانستان په کچه یو تصویر موږ ته سره شریک کړي. د کرونا په تړاو چې کومې پیسې وې یا راغلې وې، خلک وایي چې هغه سمې نه دي لګېدلي، یا فساد خوړلی دي او یا هم بې ځایه لګېدلي دي. څومره دغه خبره تاسې سمه بولئ؟ د کرونا بودیجه خو یوازې د روغتیا وزارت د خوا نه مصرف شوی نه دی چې روغتیا وزارت وشي کولی د په هغې اړه ټول هغه معلومات شریک کړي. یو قسمت زیات پیسې اداري ولایتي ادارو ته انتقال شوی چې دوی حتما ورته هغه شفافیت د تامین لپاره میکانیزمونه په نظر کې نیول شوي، کمیټې جوړ شوي. د روغتیا وزارت په اړه هغه منابع چې موږ ته راغلي، پرون د روغتیا وزارت مالي اداري چارو معین ټول هغه اړین معلومات توضیحات خلکو ته وړاندې کړ. زموږ تحد پر دې باندې دی چې هم منابع په مؤثر ډول مصرف سي او خلکو سره هم معلومات شریک سي. د خلکو اندېښنې ته موږ احترام لرو، زموږ مسؤلیت دا دی چې خلکو ته حساب ورکړو. د یو بل اړخ چې د روغتیا په وزارت یا په روغتونونو باندې یوه نیوکه کیږي، هغه ورځ یوه کس راته وویل چې یو خپلوان له کرونا په افغانستان کې په یو روغتون کې مړ شوی و. هغه ویل تر وروستۍ شېبې پورې د دوی د کور یو بل غړی له دغه ناروغ سره یو ځای ولاړ و. فکر کوئ چې دغه ډول برخورد و چلند سم دی؟ زموږ جدي اندېښنه یو موضوع دا دی چې متاسفانه پایوازان روغتون سره مرسته نه کوي. په لسهاو راځي، هر ناروغ سره تر 5 پایوازه زیات او شواهد هم لرو چې د ناروغ پایواز څو ورځې پس ته بیا ناروغ شوی بستر شوی دی. دا یو اخلاقي ټولنیز موضوع ده. زموږ ټول هڅه پر دې ده، تاسو په روغتونو کې شاهد یاست چې حتی موږ پولیس ته راولی، زموږ پولیس وهل شوی دی، زموږ روغتیايي پرسونل وهل شوی دی او پولیس هم خپل هڅه کوي چې څو پایواز پرې نږدي. خو متاسفانه په دې برخه کې موږ یو ستونزې سره مواجه یو. لیکن دا فکر کوئ د مریضانو د کورنیو غفلت او یا د هغوی مسؤلیت دی، او که ستاسو چې تاسې روغتون چلوئ ستاسو کار دی چې څوک را پرې نږدي؟ دا یو ګډ مشکل دی، دا یو ګډ فرهنګي او اخلاقي مشکل دی. په ملامتولو باندې موږ یو حل لارې ته نشو رسېدای. د پرسونل مسؤلیت هم دی، د روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی او د هغې ترڅنګ خلک نه هم موږ هیله لرو چې روغتیا وزارت روغتیا پرسونل باندې اعتماد وکړي، مریض دوی ته وسپاري او دوی باندې د اعتماد ولري چې ټول هغه اړین خدمات ورته وړاندې کړي. د اعتماد موضوع ته به لږ وروسته راسو ښاغلی مجرو. یو بله پوښتنه دا ده چې افغانستان ته کرونا له کوم لوري راغله؟ له ایرانه راغله؟ د اولین واقعات افغانستان کې د ایران چې اپیسنټر و په دې منطقه کې هرات ته وارد شو او په ډېر عاجل ډول روغتیا وزارت هغه پیدا کړي، هغه تجرید کړي. یو دلیل چې په افغانستان کې د ویروس خپرېدو لمن ډېر وخت ونیوی په مقایسه نور هیوادو، هغه زموږ وختي اقدامات و چې متاسفانه رسانیو پر هغې باندې هېڅ تبصره نه کوي او ټول تمرکز هغه مرحلې باندې دی چې په هغه مرحلې کې موږ 10 یا 20 مړینې د واقعات د په ورځ لرو. په امریکا کې په زرهاو ده، په ایران کې په سلهاو ده، په چاینا کې تر دې نه زیات تمرکز پر هغه باندې نه دی. ټول هغه موارد نه تاسو خو هغه نه حسابوئ، د دې دپاره هغه جذابیت هیجانیت خلکو ته نه لري. مثبت زموږ یو نیوکه پر یو تعداد محدود رسانیو دا دی چې د دې ترڅنګ چې د روغتیا وزارت هغه نیمګړتیاوې تاسو خلکو ته شریکوئ چې تاسو مسؤلیت ده، هغه لاسته راوړنې، هغه موافقتونه چې افغانستان کې موږ لرو نور هیوادو سره مقایسه کوي، زموږ محدودیتونه، زموږ امکانات، زموږ فرهنګي موانع په نظر کې نیولو سره هغه مقایسه کوي څو زموږ پرسونل، زموږ رهبري ټول دا روحیه او انګیزه پکې پیدا شي چې خلک زموږ مثبت کارونه هم ویني. د افغانستان شرایطو ته د ټولو پام دی، په هغه کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له اقتصادي پلوه کړېږي او نور مشکلات هم شته.
لیکن دا چې تاسو وایي چې تاسو د نورو هیوادونو سره شمیرې وګورئ، د نورو هیوادونو شمیرې شاید ډېرې دقیقې وي او په افغانستان کې شمیرې چې تاسو خپلې هم منئ دقیقې نه دي. راځو دې خبرې ته، تاسو لومړني ګامونه مو بریالي وو. هرات ولې کرنټین نه شو؟ ولې له هراته خلک پرېښودل چې نور افغانستان ته لاړ شي؟ افغانستان په منطقه کې راته ادعا کولی شم چې په نړۍ کې یو د محدودو هیوادونه دی چې ډېر په وخت اقدامات یې لاس باندې ونیول. هغه اقدامات چې موږ په اوله ورځ کې په لاس کې ونیول، که ایران نیولی تر موږ نه به ډېر وخت د مرض یې کنټرولولی شو. هرات اولین ښار دی په دې منطقه کې چې پس د دوی نه چې 4 مثبت واقعات پیدا سو. اول مثبت، ډېر په معذرت، اول مثبت واقعه باندې موږ هرات قرنطین کړ. کابل یو ازنی پایتخت چې پس 4 واقعاتو باندې هغه قرنطین سو. تاسو د خپل هغه ارشیف ته مراجعه وکړئ، وخت چې موږ هرات قرنطین کې ټول چیغې په دې منطقه کې چې ولې تهران یا قم نه قرنطینېږي، چې هلته په سلهاو واقعات وو. دا هغه موارد دي چې سبب تاسو دا پوښتنه وکړئ چې ولې په ایران کې، په چاینا کې، په ایټالیا کې، په امریکا کې، په جرمني کې، په اسپانیا کې داسې ژر خپور سو. افغانستان کې ولې 3-4 میاشتې ونیوی چې پس د اختره د رسنیو د خلکو د روغتیا وزارت چغې پورته سو چې واقعات زیات شوي. دا ټول هغه اقدامات دي چې د دې لامل وګرځېد چې موږ د ویروس د خپرېدو سرعت ډېر ټیټ کړو. ښاغلی مجروح، تاسو بیا دا وایئ چې د نورو سره په پرتله په افغانستان کې کم و، خو په افغانستان کې احصایې سمې نه دي، دقیقې نه دي. تاسې خپله هم منئ شاید خپور و خو څوک پرې خبر نه و. له هراته ولې خلک نو څنګه اوس خبر سواست؟ وبښئ، د ناروغانو شدید واقعات پټېده امکان نه لري. دا د پس د اختر څنګه پټ پاته نه سو. موږ هغه وخت ویل د واقعي آمارو او د اصلي د اعلان شوي آمارو په منځ کې توپیر هر هیواد کې شته. افغانستان کې شاید دا توپیر به یو څه زیات وي، خو منتها یو موضوع دی چې په کور کې چې مړینې وسي، فیسبوک کې خبرېږي، خلک خبرېږي، ملا خبرېږي ورباندې، رسنۍ خبرېږي. په بدخشان کې 60 نفره په سینه بغل اخته کېږي، ټول رسنۍ پرې خبر دي. په افغانستان کې مخکې د اختر نه مثبت واقعات زیات وای، څوک نه خبرېده. دا نه اپیډیمیولوژیک منطق لري، نه د آګاهي او د رسنیو د روانشناسي منطق په تاییدي. مخکې د اختر نه واقعات محدود وو، پس یو هفته مخکې د اختر نه وخت چې قرنطین مات سو، خلک ښارو ته او کوڅو ته ووته، واقعات زیات سو. اوس هم د واقعي آمارو د اعلان شوي آمارو په منځ کې توپیر شته، خو دا په دې معنا نه دی چې واقعي د اعلان شوي آمار یو تصویر د موجوده حالت نه وي. په دې هیله چې همدغسې وي، راځو دې خبرې ته چې تر هغو چې د کرونا واکسین نه وي موندل شوی او په افغانستان کې هم ستاسو په وینا ولس قرنطین ته ډېر پام نه کوي، حل لاره څه ده چې افغانان تاسو وژغورئ؟ په ټول نړۍ کې حل لاره دا ده چې خلک هغه واقعي اهتمامات په نظر کې ونیوي، یعنی هغه ټولنیز واټن وساتي، لاسونه پریوي، ماسک استفاده کړي، د ګڼې ګوڼو ځایو ته د تللو نه مخنیوی وکړي. دا هغه اهتمامات دی چې حتی واکسین هم راشي، واکسین څو ټول خلک واکسین کو، دا یو مازال د بل د معافیت دوام بل سوال دی. په هر صورت دا یو فرهنګي او سلوک تغییر اړتیا لري، مخصوصا په افغانستان کې چې موږ دې موضوع ته کمتر توجه کوو. مجروح صاحب، داسې ښکاري چې خلک دا خبره نه مني یا یې نه عملي کوي. خلک سرټنبه دي او که د دولت په پیغام باندې سر نه خلاصیږي یا اصلا په باور نه کوي. د دغه باور د ختمولو یا د دغه ناباورۍ په ختمولو لپاره څه پکار دي؟ یو موضوع ته باید توجه وسي چې رسنۍ باید باندې ډېر تمرکز وکړي چې د سلوک تغییر یو آنی پروسه نه ده چې دا یو اپنډس عملیات وسي، ژر یې عملیات کې نور سړی اپنډس ونه لري. دا وخت نیسي. ته خلکو ته وایي چې سګرټ مه څښه، د باور لري چې سګرټ ورته تاوان کوي، خو سګرټ څکوي. ورته وایي چې زیات وزن، اضافه وزن روغتیا ته ضرر لري، خو د ډوډۍ زیات خوري. زموږ برداشت هم دا دی چې دا وخت نیسي دا پروسه. ماسک استفاده زیات شوی دی، خو د اعتماد د دولت او د ملت په منځ کې هر څه اعتماد زیات سي، د خبرې منل، د پیام منل به تر دې نه زیات سي. زموږ د خدماتو کیفیت هر څه ښه سي، د تاثیر مثبت اغیزه به د موضوع باندې ولري. متاسفانه د مړینې او د مثبت واقعاتو زیاتېدل بیا هم یو تاثیر لري چې خلک هڅوي پر دې باندې چې د اهتماماتو نه زیات توجه وکړي ورته، او رسنۍ په دې برخه کې ډېر مهم رول لري چې تر اوسه هم ښه نقشه ادا کړې. تر دې نه هم دوی نه توقع لري چې موږ سره مرسته وکړي. که چیرې دغه باور پیدا نه شي، د رسنیو ستاسو د ټولو له هڅو سره دغه باور پیدا نه شي، پایله به څه وي ستاسو په فکر؟ یو لوی فاجعه او ناورین به په وطن کې.
له لوی فاجعې نه مو مطلب څه دی؟ څومره شمیره کې شاید افغانان مړه شي؟ یو خو زه نه غواړم چې ډیر منفي او تهدیدونکي پیغامونه خلکو ته انتقال کوم. د دې لپاره خلک دې مرحله کې د دې تر اوس ویروس خپور شوی دی. یو مرحله کې موږ خلک ویرول، اوس ویروس خپور شوی. د دې مرحله دی چې خلک جرأت ولري، ابتکار ولري. اول ویروس هر نفر نه وژني. اوس د روغتیا سیستم ورته آماده شوی دی. دا د 3 میاشتې مخکې نه دی چې زموږ ډاکټر ورنه وغورځي، زموږ معین یا زموږ رئیس ورنه وتښتي د ویروس نه او د یادښته شوي کس نه. اوس د فکر د تعقل مرحله ده. خلکو نه متوقع دا دی چې د روغتیا وزارت اهتمامات ته توجه وکړي. که ونه کړي متاسفانه یو تعداد زیات کسان اخته کیږي او آمار په افغانستان کې او دنیا کې ښیي چې د 10 کسان نه 8 کسان به اعراض علایم نه لري خو ویروس انتقالولی شي. دغه 2 کسان نور ده یا د 100 نه 100 که ونیسو په 100 کې 15 روغتونونو ته ځي، د دې 15% آی سی یو ته ځي او په دې کې 2-3% کسان یعنی په 100 کې 2-3 کسان حتما متاسفانه مري یا 100 کسان روغتونونو ته ځي چې هم د اقتصادي ضربه آسیب د وطن ته هم د روغتیا سیستم ته یو لوی ستونزه ده، هم زموږ کاروبار ژوند منځ ځي متاسفانه. ښاغلی مجروح ډېره زیاته مننه.